د 2022م کال د فوټبال نړیوالې جایزې کوم لوبغاړو وګټلې په سلامونو هرکلی کوم که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. د قطر په سویل لوبغالي کې د ډسمبر میاشتې په 13مه نیټه ارجنټین د فوټبال په نړیوال جام کې فرانسې ته د پینالټي شوټونو په مرحله کې 4-2 ماتې ورکړه او شپږ دېرش کاله وروسته یې د درېیم ځل لپاره نړیواله اتلولي وګټله. په دې سیالیو کې یو شمېر لوبغاړو ته ځینې مهمې جایزې هم ورکړل شوې. په دې سیالیو کې د تر ټولو ځوان لوبغاړي جایزه د ارجنټین انزو فرناندز ته ورکړل شوه. هغه اوس مهال 21 کاله عمر لري. د غوره ګول ساتونکي جایزه هم د ارجنټین لوبغاړي ایمالیانو فرناندز ته ورکړل شوه. هغه په پایلوبه کې د پینالټي شوټونو پر مهال د فرانسې د یو شوټ دفاع هم وکړه. لیونل میسي بیا په ټورنمنت کې د اغیزناک او غوره لوبغاړي جایزه وګټله او په دې سره یې د نړیوال جام د 2 ګولونو په وهلو سره پای ته ورسوه. د فوټبال نړیوال جام د سرو زرو بوټ بیا د فرانسې 23 کلن ګیلیانا امباپي وګاټه. هغه تر ټولو لوبغاړو مخکښ او 8 ګولونه وهلي وو. د یادولو ده چې په دې نړیوال جام کې د لومړي مقام ګټونکو لوبغاړو ته د سرو زرو، د دویم مقام ګټونکو ته د سپینو زرو او د دریم مقام ګټونکو ته د برونزو میډالونه وویشل شول. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.